سلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. وردګو کې عسکرو بشپړه پوسته له وسلو او مهماتو سره یو ځای طالبانو ته سپارلې. له طالبانو سره د دولتي عسکرو او کارمندانو د یو ځای کېدو د لړۍ په دوام تازه په وردګو ولایت کې دولتي عسکرو بشپړه پوسته طالبانو ته تسلیم کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي، تېره شپه د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند د افغانانو سیمه کې د دښمن 8 تنه عسکر له مجاهدینو سره یو ځای شول او خپله پوسته یې له 15 میله سپکو او درنو وسلو او ټولو تجهیزاتو سره مجاهدینو ته وسپارله. د مجاهد په خبره مسؤلینو د تازه راغلیو کسانو هرکلی کړی. یاد دې وي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې له لاسلیک او د طالبانو د مشر له لوري د عامې بخښنې له اعلان وروسته د دولت له لیکو څخه تېښته په بېساري ډول زیاته شوې. هره میاشت لسګونه دولتي کارمندان طالبانو ته له وسلو او نورو مهماتو سره یو ځای تسلیمیږي. د هغوی له لوري یې هرکلی کیږي او د خوندیتوب ضمانت یې کیږي. همدا تیره اونۍ د لسګونو دولتي عسکرو قومندانانو او کارمندانو ترڅنګ د زابل د ولایتي شورا فعال غړی هم طالبانو ته تسلیم شوی و.